بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پام کې لري چې قطر هیواد ته په دې پړاو کې د 3000 کاري فرصتونو لپاره په 23 نویو مسلکي حرفو او تخصصي شغلونو کې په شرایطو برابر هیوادوالو چې له تیر یو کال په دې خوا بیکاره دي د نوملیکنې لړۍ پیل کړي. په همدې موخه باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په رسمي ویب سایټ، ایکس پاڼه، فیسبوک پاڼه باندې د دغو مرکزونو چې په ټولو ولایتونو کې فعالیږي د روانې دوشنبې د اسد په 20مه باندې د نوملیکنې لړۍ پیل کړي او د درنو هیوادوالو چې په شرایطو باندې برابر دي له دوی څخه مو هیله دا ده چې یا د مرکزونو ته په حضوري بڼه تشریف راوړي او نوملیکنه وکړي. البته د یادونې وړ ده چې د هرې فورمې فیس 100 افغانۍ او له هغې څخه د زیاتو پیسو له ورکولو څخه ډاډه وکړئ. کوم کسان چې فورمې ترلاسه کوي فورمې د ډاکې او ورسره مال ضمیموي اسنادو سره د یو ځای بیرته همغو مشخصو تعیین شویو مرکزونو ته وسپاري.